السلام علیکم زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. د کپتان د طرف نه چې کومه اخري کال ورکړی شوی و د نظام او د سیستم د طرف نه چې په پاکستان تحریک انصاف باندې کومه ظلمونه شوي وو، کومه پستایت شوی وو او څومره دمکیانې او خوف او د یرې چې کومه فضا دوی جوړه کړې وه، د هغې باوجود د پاکستان تحریک انصاف چې څومره قافلې دي دا د شهر ابتدار طرف ته روانې دي او دوی هیڅ قسمه چې کومه رکاوټ دی هغې خاطر نه راولي او بیا هم دوی د اسلام آباد طرف ته روان دي. دا وخت موږ د پنجاب خبرو وکړو، د پنجاب نه ډېر خلک راوتي دي او د شهر اقتدار طرف ته روان دي او د دوی رخ چې کوم دی دا د شهر اقتدار طرف ته دی. بل طرف ته که موږ د خیبر پښتونخوا خبره وکړو، د خیبر پښتونخوا نه نن چې کوم خلک راوتي دي یقینا د دې موازنه موږ د یوې صوبې سره هم نشو کولی او د یو ملک سره هم نشو کولی. که موږ د شهر اقتدار اسلام آباد خبره وکړو، په هغې کې خو لا اوس میدان کې وخت شته دی، یعنې میدان چې هلته کله جوړېږي هلته خلک رسېږي او هلته به احتجاج کوي. خو بل طرف ته که موږ وګورو ورسیز پاکستاني چې کومه دي په انټرنیشنل لیول باندې هغوی چې څرنګې نن احتجاج کړی دی یقینا د دې مثال په یو ځای کې هم نشته دی. په ورسیز چې څومره پاکستانیان دي د دنیا په کم کم کونه کې موجود دي، هغوی نن په خپل ملکونو کې راوتي دي او هغوی احتجاج کړی دی. خو چې ګیم چا چینج کړی دی هغه امریکا کې چې کومه ورسیز پاکستاني دي یقینا هغوی نن دا ګیم بدل کړی دی او د هغې وجه دا ده چې څرنګې دوی راوتي دي او د ډونالډ ټرمپ د رهایشګاه مخې ته دوی احتجاج کړی دی. هلته چې دوی په لاسونو کې کومه پلی کارډ و او په هغه پلی کارډ باندې صرف او صرف د عمران خان صاحب تصویر نه و بلکې هغوی د ډونالډ ټرمپ تصویر هم لګولی و او ډونالډ ټرمپ ته هغوی دا پیغام ورکړی و چې موږ ستا خلاف نه یو بلکې موږ تا ته دا ویل غواړو چې په پاکستان کې د عمران خان صاحب سره څه کېږي او سر لګیا دي. یقینا دا یو ګیم چینجر کېدی شي. د دې په حوالې سره ډېر اهم ډیټیل دی چې هغه زه ستاسو مخې ته ږدم او په دې باندې به خبره کوو. پوره منظرنامه چې کومه دا نن بالکل یقینا بدله شو ده، خو عمران خان صاحب سټریټیجي او حکمت عملي چې کومه وه دا ډېره زیاته کامیاب وه، ځکه عمران خان صاحب ته د مخکې نه دا علم و چې هغه دا فاینل کال ورکوي نو د دې نه بعد دا سیستم او نظام چې کومه دی پستایت به کوي، ظلم به کوي. نو د دې سیستم او د دې پستایت دپاره هغوی چې کومه دی د مخکې نه خپله تیاري کړې وه. عمران خان صاحب چې کومه دی هغه ډېر اهم کار کړی و. خو د دې نه اول دا فاینل کال چې کومه دی موږ دا وپېژنو چې دا فاینل کال څه دی. په دې فاینل کال کې دوی دا ویل دي چې تر څو پورې عمران خان صاحب د جیل نه رها شوی نه وي تر هغې پورې به موږ دا احتجاج نه ختموو. دویمه خبره په دې فاینل کال کې دا ده چې عمران خان صاحب د اډیاله جیل نه کله بار راشي د هغې نه بعد به عمران خان صاحب دا فیصله کوي چې آیا دا احتجاج دې مخکې لاړ شي یا دا احتجاج دې ختم کړی شي یا دا احتجاج دې مؤخر شي. یعنې دا فیصله به هم عمران خان صاحب کوي، یعنې بل څوک به دا فیصله نه کوي او تر هغې پورې تر څو پورې عمران خان صاحب د جیل نه بار نه وي راوتی تر هغې پورې به دا احتجاج جاري وي. بل عمران خان صاحب لوی کار دا کړی دی چې عمران خان صاحب ویلي دي چې دا کومه مذاکرات تر اوسه پورې ناکامه شوي دي نو دا د عمران خان صاحب د طرف نه یا د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه دي ناکام شوي، بلکې کم کسانو چې د دوی سره مذاکرات کړي دي هغې د یاري د وجې نه، د پستایت د وجې نه، د ظلم د وجې نه دا چې کومه مذاکرات دي ناکامه شوي دي. یعنې په دې کې د عمران خان صاحب هېڅ قسمه قصور نشته، بلکې څوک چې ورسره مذاکرات کوي په دې کې د هغوی قصور ډېر زیات دی. دویم کار عمران خان صاحب دا کړی دی چې په کوم ورځ باندې هغوی په پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی په دغه ورځ باندې هغوی ورسیز پاکستانیانو ته هم دا ویل دي چې تاسو په خپلو کوم ملکونو کې تاسو موجود دی په هغه ملکونو کې بار ته راوځئ، په خپلو دارالحکومتونو کې احتجاج شروع کوئ او د هغه ملک چې کومه ایډمنسټریشن دی هغوی ته دا پیغام ورسوئ چې په پاکستان کې د عمران خان صاحب سره څرنګه ظلم کېږي. ځکه د دې نه مخکې موږ په 9 مۍ باندې دا لیدلي وو چې ورسیز پاکستاني نه وراوتي د هغې د وجې نه چې په 9 مۍ باندې څه وشو نو د هغې ټوله ملبه په عمران خان صاحب باندې واچولی شوه. نو د هغې دپاره دا ځل عمران خان صاحب دا سټریټجي جوړه کړله چې ورسیز پاکستاني به هم په دغه ورځ باندې راوځي او په دغه ورځ باندې به احتجاج کوي چې ټوټل دنیا ته پته ولګي چې دا ملبه صرف او صرف بیا په عمران خان صاحب باندې وانچولی شي. دغه ځای کې دوه اهم کارونه به کېږي. یو کار خو به دا کار کېږي چې پاکستان کې چې کومه احتجاج دی د هغې په حوالې سره به د دغه ملک ایډمنسټریشن چې کومه دی د دغه ملک چې کومه انتظامیه دا کومه ایوانونه دي هغې ته به دا خبره راسي او دلته چې کومه پاکستاني ورسیز موجود دي هغوی به دوی ته وایي چې زموږ په ملک کې چې کومه ظلم او فسایت دی د هغې سره د هغې خلاف چې کوم خلک راوتي دي د هغې سره د اظهار احتجاجۍ دپاره موږ هم راوتي یو او دلته دا احتجاج کوو.
دویم به هغه ته دا پیغام ورکول کیږي چې دغه ملک ته به دا پیغام ورکول کیږي چې په عمران خان صاحب سره په پاکستان کې څه کیږي او عمران خان صاحب په جیل کې تر اوسه پورې ولې اچولی شوی دی. که موږ د لندن خبرو وکړو، لندن ډېر زیات اهم دی، یعنې برطانیه هلته ډېر زیات پاکستاني اوسېږي او هغه به څه وخت یعنې لږ وخت پس به هغه راوځي او هلته به احتجاج کوي. خو د دې نه لوی کار چې کومه شوی دی، یعنې په کوم ملکونو کې تر اوسه پورې خلک راوتي دي، دا زه ستاسو مخې ته ږدم. که موږ د امریکې خبره وکړو، هلته په 10 مقامات کې خلک راوتي دي. که د کینیډا خبره وکړو، هلته 8 مقامات کې خلک راوتي دي. دارنګې په اټلي کې خلک راوتي دي، په ساوث افریقا کې، په ناروې کې، په اسټرالیا کې، په 15 مقامات باندې چې کومه د احتجاج شوی دی. په برسلز کې شوی دی، په ډنمارک کې شوی دی، په سپین کې شوی دی، په هایلینډ کې خلک راوتي دي، هلته احتجاج کړی دی. په جاپان کې 6 خلک راوتي دي، احتجاج یې کړی دی او د عمران خان صاحب په حق کې هغوی نارې هم وهلې دي. دارنګې په جرمني کې خلک راوتي دي، په سویډن کې، او دارنګې دا لیست چې کومه دی دا جاري دی چې مخکې ته څو نه ځې، نو دا لیست زموږ هم مخې ته دی. د مظاهرین د طرف نه د عمران خان صاحب د رهایي په حواله سره نارې لګولی شوي دي. په نیوزیلینډ کې دارنګې خلک راوتي دي، هغوی هم بھرپور طریقې سره د عمران خان صاحب په حق کې نارې وهلې دي. په آکلینډ کې دارنګې خلکو نارې وهلې دي. خو چې کومه مین اهم گیم چینجر و نو هغه امریکا وه، ځکه چې امریکا ډېره زیاته اهمه وه. پاکستان چې ورسیسونه په امریکا کې موجود دي، هغوی د ډونالډ ټرمپ د رهایشګاه مخې ته راوتي دي. هلته هغوی احتجاج کړی دی او صرف احتجاج یې نه کړی، بلکې د هغوی په لاسونو کې پلی کارډ و او په دې پلی کارډ کې د مزې خبره دا وه چې د هغوی په لاسونو کې چې دا کومه پلی کارډ و، په دې باندې صرف او صرف د عمران خان صاحب تصویرونه نه وو، بلکې د هغې سره سره د ډونالډ ټرمپ صاحب تصویران هم وو. او دوی ډونالډ ټرمپ صاحب ته په دغه پلی کارډ کې دا ویلې چې موږ ستا خلاف نه یو راوتي، بلکې موږ ستا په حق کې یو او موږ تاسو ته دا ویل غواړو چې په پاکستان کې د عمران خان صاحب سره څه روان دي او څه ورسره کېږي، دا موږ ستاسو مخې ته ږدو. ځکه او د هغې اصل وجه هم یو دا وه چې د بایډن ایډمنسټریشن سره د عمران خان صاحب تعلقات بهتره نه وو، ځکه چې عمران خان صاحب هغوی ته د ابسلوټلی نټ چې کله دا خبره کړې وه، د هغې نه بعد بایډن چې څومره ایډمنسټریشن و هغې عمران خان صاحب نه خوښولو او د عمران خان صاحب سره د هغوی تعلقات بالکل نه وو. نو د هغې د وجې نه چې کله ډونالډ ټرمپ صاحب الیکشن هلته وګاټو، د هغې نه بعد هغوی ته یو خط هم ولیکلی شو. او نن د پاکستان چې څومره ورسیز په امریکا کې موجود وو، هغوی د ډونالډ ټرمپ د رهایشګاه مخې ته احتجاج کړی دی او یقینا هغوی ته ویل دي چې په پاکستان کې عمران خان صاحب پابندي سلاسل دی. د عمران خان صاحب سره او د پاکستان تحریک انصاف سره چې دا کومه ظلمونه کېږي، یقینا دا دوی هلته د هغوی مخې ته ایښودي دي. او د دې نه بعد د پاکستان تحریک انصاف ته هم ډېره زیاته فایده رسېږي او یقینا پاکستان تحریک انصاف په دې کې کامیاب شو، ځکه چې عمران خان صاحب کومه سټریټجي او کومه حکمت عملي تیاره کړې وه، عمران خان صاحب په هغې کې 100% کامیاب شو. ځکه چې پاکستاني کې هم خلک راوتي دي، احتجاج روان دی او دارنګې انټرنیشنلي هم خلک راوتي دي. کوشش کوم مزید انفارمیشن ستاسو مخې ته مقدمه د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.